که ستاسو ماشوم هم موبایل کاروي دا ویډیو تر پایه وګورئ. یو ناشنا کس ستاسو له ماشوم سره خبرې کوي خو ځان بل څوک معرفي کوي. دا یوازې کیسه نه ده او دا حقیقت دی. دا په میزوري ایالت کې ترسره شوی دی. په میزوري کې یو 10 کلن سړی اوس په توقیف کې دی. دا د راپورونو له مخې هغه له هغه کسانو سره آنلاین اړیکې نیولې وو چې د فکر کاوه کم عمره ماشومان دي لکه 14 14 او 15 کلن. هغه نه یوازې خبرې کولې بلکې د لیدو پلان هم یې جوړ کړی و. بالاخره پولیسو او تحقیق کوونکو مداخله وکړه او هغه یې ونیول شو. مخکې له دې چې څه پیښه رامنځته شي هغې دا پیښه موږ ته یو هغه کس ونیوه. دا پیښه موږ ته یو مهم پیغام راکوي. یعنې نن سبا خطر یوازې په سړکونو کې نه دی، خطر ستاسو د ماشوم په موبایل کې هم شته دی. هره ورځ زرګونه ماشومان له ناشنا کسانو سره خبرې کوي بې له دې چې پوه شي هغوی څوک دي. ځینې کسان ځان د ماشوم په نوم ښکاره کوي خو په حقیقت کې هغوی ډېر خطرناک وي. ماشومان ساده او باور کوونکي دي. کله چې څوک ورسره ښه خبرې وکړي هغوی ژر باور کوي. یو ساده سلام کولی شي په خطرناکو اړیکو بدل شي او کله چې ناوخته شي بیا پښیماني هیڅ ګټه نه کوي. نو موږ څه کولی شو؟ څه باید وکړو؟ د خپلو ماشومانو سره باید خلاصې خبرې وکړو. هغوی ته ووایست چې له نااشنا کسانو سره خبرې مه کوئ. که څوک شخصي معلومات یا عکسونه غواړي نه ووایه. د هغو د موبایل او اپلیکیشنونو څارنه وکړه یا د پیرنټ کنټرول وسایل وکاروئ. که چېرته تاسو جیمیل ورته جوړوئ، که تاسو نور ایمیلونه ورته جوړوئ نو کوشش وکړئ د پیرنټ کنټرول ورته جوړ کړئ. که هر اپلیکیشن چې هغوی غواړي ډاونلوډ کړي د موبایل څخه هغوی دغه وکړئ څه ورته وایي تاسو ته هغه باید اجازه واخلئ. یعنې ستاسو موبایل ته ایمیل راځي هغې نه وروسته بیا تاسو کولی شئ چې هغې ته اجازه ورکړئ. که چېرته اجازه هم ورته ورکوئ هغه اجازه هغه اپلیکیشن هغوی کولی شي چې خلاص کړي او که چېرته اجازه هم نه ورکوو هغه اپلیکیشن بیا تاسو کولی شئ چې بلاک هم کړئ. یعنې اجازه مه ورکوئ، هغه نشي کولی چې ډاونلوډ یې کړي. نو دا ویډیو تاسو وکته چې پاس دغه سر کې ما درته نشر کړم چې دا ویډیو په میزوري ایالت کې شوی دی او دا پرون فکر کوم شوی دی او دا کس یې ونیول شو، د پولیسو لخوا ونیول شو او اوس په تعقیب کې دی. او دا هغه کس و چې د 14 14 او 15 عمرونو کسانو سره یې لیده کاته غوښتلی چې وکړي او د آنلاین ټلیفون له لارې خبرې کړي او غوښتلی چې مثال د یو سره خبرې وکړي او د په راتلونکو کې پلان یې جوړ کړی چې ورسره وګوري. نو مخکې د هغې نه چې هغه خپله پلان کې کامیاب شي نو د پولیسو د تحقیق لخوا یا پولیسو کوم معلومات پیدا کړی دی او دا کس یې ونیو او خطر لرې شو. نو دغې د خطره خپل موږ تاسو باید خپل ماشومانو سره باید ساده وغږیږو، ساده اوسو، خپل ماشومان باید وڅارو د هغې موبایلونه. که چېرته تاسو موبایل اول اکثره ماشومان چې دی د مور او پلار موبایل استفاده کوي دومره به مشکل نه. او که چېرته بیا خپل موبایل استفاده کوي نو هغې همیشه وڅارئ د هغې اپلیکیشنونه یا اپونه چې هغوی ډاونلوډوي د پلی سټور یا اپ سټور نه نو هغه وڅاروئ چې مثال د کوم اپونو څخه استفاده کوي. هغه نور داسې کوم خاصه خبره نشته او داسې جدي هم مه نیسئ چې د ماشوم زړه تور کوي. خو همداسې په انډیوالۍ او ملګرتیا باندې باید هغوی سره مخ ته لاړ شئ تر څو هم هغه خفه نه شي او هم تاسو لاسرسی ولرئ د هغې موبایلونو ته او هغه وکولی شي چې تاسو ته هر حقیقت چې وي تاسو ته ووایي. نو هغې د خطر همیشه چې هغوی مکتب نه راځي او همیشه چې نور ځایونو څخه راځي پارکونو ته ځي همداسې نور ځایونو ته ځي تاسو باید ورسره اوسئ او همیشه ورڅخه پوښتنه وکړئ چې کوم کارونه دي او کوم کارونه دي په مکتب کې زده کړل او کوم څه معلم درته څه ویلې، پرنسپل درته څه ویلې، مدیر درته څه ویلې. نو دغه ټول هغه شیان دي چې موږ تاسو همیشه ژوند کې کارو. نو خارج دی، خارج کې ژوند همداسې سخته دی او اسانه هم دی. نو هغې د خطره موږ تاسو باید همیشه هوښیار اوسئ او ساده نه اوسئ. بیا هم مننه، ژوندي اوسئ. په خدای مو سپارم تر بل ویډیو پورې الله مو مل شه. سلام علیکم.